د وایس اف امریکا ډیوا ګرانو مینوالو د پښتو فلمونو نومیالی هنرمند وتلی ستوری ببرک شاه را سره ناستی دی. ببرک شاه هغه زلمی تعلیم یافته هیرو دی چې د سترګې هم د یو فنکار په کورنۍ کې غړولي دي. طارق شاه مرحوم چې د پښتو فلمونو دپاره یوه اوږده موده خدمات ترسره کړي دي، د هغوی فرزند دی. نن په مختلفو ژبو کې فلمونه جوړوي خو پښتو ته خصوصي توجه کړې ده. دې سره لږې خبرې اترې کوو د دوی په فلمي ژوند، د دوی په ذاتي ژوند باندې غواړو چې خپل کتونکي اوریدونکي هم خبر کړو. د فلم انتخاب د څنګه وکړو؟ فلم انتخاب داسې و چې زما والد صاحب دا غوښته چې د هغه په بچو کې یو کس چې کوم دی هغه فلم ته لاړ شي، ځکه چې هغه ډېر شوق و چې هغه کړي چې کوم دی هغه څوک مخکې بوځي. نو دې وجې نه هغه زما انتخاب وکړو چې یار ته لاړ شه. په ماشوموالي مو سبق طرف ته زیاته توجه کړې وه که نه فلم طرف ته مو زیاته توجه؟ ډېر کم خلکو ته دا خبره پته ده. چایلډ سټار وم، ما وړوکوالي کې هم فلمونه کړي دي. تور کالی یو فلم زما والد صاحب جوړ کړی و، هغې فلم کې ما کار کړی. یو فلم هغه پهله جوړ کړی و خان اعظم، په هغې کې ما کار کړی و ایز ا چایلډ سټار. او هغې نه علاوه یو څو فلمونه نواز صاحب خدای وبخي ډایرکټر و، هغه سره ما وړوکوالي کې. خو بیا فردر زما مور وی چې یار د کار کې مې انوالو کړئ، د خپل ایجوکیشن کمپلیټ کړي، نو بیا چې څه مرضي تاسو کوئ. نو بیا ما کار پرېښی و. ایجوکیشن لیول هم څه دی؟ ما بی کام کړی دی، هغې نه علاوه ما کمپیوټر کورسز کړي دي. اوس فلم سټډي کوم امریکې نه تقریبا لاست 6 years نه. نو نن سبا ویډیو گیم ډیولپمنټ او 3D فلم میکینګ باندې زما ډېر زیات فوکس دی. نو د هغې سټډي کوم. گذشته تقریبا 8 میاشتې وشوې د هغې باندې. پاکستان پهله ویډیو گیم به جوړېږي چې کوم زه جوړوم لګیا یم، ډیولپمنټ کوم. څونه فلمونو کې مو کار وکړو؟ د کومو ژبو فلمونو کې مو کار کړی تر دې وخت؟ ما اردو، پنجابي، پښتو چې درې واړه راغونډ کړم، تقریبا 100 فلمونو کې ما کار وکړو اوسه پورې. او تقریبا 10 کالو شو زما ورکینګ پیریډ دی. او دې نه علاوه مخکې لګیا یو که وګورئ چې څومره کولی شو. تعلیم یافته زلمی، پوهه زلمی، په دغه فن کې د وخت وشولو، خو ډېر ستاسو مینوال چې وي یا د پښتو فلم مینوال دي، هغې اکثر چې د پښتو فلم د نیم فلم په حواله خبرې شي، ګیلې لري، تنقیدونه کوي چې یاره دې خلکو زموږ کلچر خراب کړلو، د پښتون په هغه شکل کې پیش کوي چې پښتون دغه شی نه دی. څه به وایې په دې هکله باندې؟ د هغې تنقیدونه خپل ځای باندې بالکل رایټ دي. زه دا ووایم چې هغې غلط وایي دا هم منافقت دی، او منافقت ما کې نشته دی. زه رښتیا خبره کول غواړم، او رښتیا خبره هم دغه ده. یقینا داسې فلمونو کې داسې ډېر فلمونه دي چې هغه د سب سټنډرډ دي، هغه د کلچر نه غورځېدلي دي، هغه د پښتو نه غورځېدلي فلمونه دي. خلکو جوړ کړي دي، په سینما کې چلولي دي، هغې پسې صرف یو موټیو و، او هغه موټیو دی پیسه ګټل. اصل کې پیرلل سینما پکاره ده. مونږ پښتنو کې څه بلکې مونږ پاکستانیانو کې دا یو پرابلم دی چې مونږ شی ټیګ کوو نه. مونږ دا نه وایو چې دا PG-13 دی. پیرنټل ګایډنس مطلب فرض وکړه 13 باندې مونږ ریټ کو، یا مونږ 19 باندې ریټ کو، یا مونږ ایون ویډیو گیمز هم راځي نو هغه هم هغې ریټ کوي چې ایټ لیست مینیمم 8 مطلب فرض وکړه زیات عمر کسان هغه گیم کوي نو یې باندې لیکلي PG-18 which is mean parental guidance to 18 years boy. چې کوم 18 کال یا کم وي هغه د خپل مور پلار ته وایي چې زه دا گیم کوم، داسې خبره ده. نو فلم هم دغه شان دی. چې ښه جوړېږي او بد جوړېږي هغه به ته ټیګ کې. عوام میس ګایډډ کېږي ځکه چې فلمونه ټیګ ني. همېشه دا راته ووایه ته په خپله څونه کوشش کوې چې ځان له دغه رنګ تنقیدونو نه بچ وساتې؟ ما خپل فلم جوړ کړی دی او انشاءالله هغه به خلک ګوري. او هغې کې دفاعشي عنصر خو لرې لرې پورې نشته دی. زه ته دا ګارنټي سره وایم چې پلار یې لور سره کتی شي او خور یې رور سره کتی شي. ریلیز ته پروسیسنګ روان دی. فلم ماشاءالله کمپلیټ شو او فلم نوم دی مولاوی. دی کې ما ورلډ ریکارډ هم جوړ کړی دی. بک آف ورلډ ریکارډ کې زما نوم دی ایکسټریم ملټي ټاسکر اف دی ورلډ باندې. زه دنیا کې هغه چند کسانو کې هم چې چا فلم جوړولو کې ټولې شعبې یوازې کړي دي. یو فلم یو کس جوړ کړی دی. څه مو خیال دی که د پښتو فلم په موجوده معیار سره
برقرار پاتې شي سینما به قایمه پاتې شي. نو که دغه شان د حالات رواني نو بیا خو مشکله ده. داسې چېرته شوي دي چې تاسو ته په فلم کې یو کرکټر درکړی شوی یو رول درکړی شوی او تاسو د هغې نه انکار کړی دی چې دا زما د نیچر خلاف دی؟ داسې ډېر فلمونه دي ما پرېښي دي، که ما اوس ټوټل فلمونه کړی وم دې ټایم به ما کم سے کم اسم نی نو 150 فلمونه به ما کم سے کم کړی وی. 40-50 داسې فلمونه چې کوم ما پرېښي دي ما وړو کړي نه دي، هغه ما نه دي خوښ شوي، ما نه دي کړي. ایون دی ایئر ما اوس دې اختر باندې 2 فلمونه پرېښول، هغه ما خوښ نه نو ما ونه کړل. نو تاسو ته آیا سکرپټ درکې کېږي په پاکستان کې چې کوم فلمونه جوړیږي د پښتو یا د اردو د دې یو لیکلی سکرپټ وي تاسو ته هغه درکړی شي هغه مخکې ولولئ د هغې په بنیاد د خوښې ناخوښې فیصله کوئ که نه قیصار ته زباني تېرولی شي؟ 100 فلمونه نه پس که هغه ما ته زباني تېرم نه کړي نو ما ته پته وي چې پروډکشن نه ما ته پته ولګي چې دا فلم به څه جوړیږي، ځکه چې ما دومره خلکو سره کار کړی دی، وړیکوالي نه مې دا ټول لیدلي دي، نو ما ته پته وي چې دی منټل سټرنث په څومره وي. باقي سکرپټ خبره پاتې شوه، نو سکرپټ خو پاکستان کې ما خیال دی که 100 فلمونه جوړیږي نو ما خیال دی 10 فلمونه به داسې وي چې هغه په سکرپټ باندې او پراپر کار چې کوم څه ته وایي، باقي ټول همدغه شان دی. سکرپټ چې کوم دی هغه فلبدي پرامپټ چې کوم دی رواني. کتونکو تاسو واورېد د ښاغلي ببرک شاه خبرې. په خپلو خبرو کې دوی موږ ته یو امید هم راوبخلو چې اوس د فلمونو دنیا ته نوي سوچونه تعلیم یافته خلک را روان دي او هیله ده چې په راتلونکو وختونو کې به سینما یو ځل بیا ودانه شي. فاروق فراق، وایس اف امریکا، ډیوا.